محترم ورور محمد نعیم صاحب د فاریاب اوسیدونکي پوښتنه کړې ده، وای پر ورور مې پورونه باندې وه، نو ما 1,00,000 افغانۍ تومن کړې، ځکه پر ده باندې تومن باندې وه. تومن مې ده ته ورکړه، ده په خپل پور کې ورکړه. اوس چونکې تومن نورم ارزانه سوی دی، زه ورته وایم چې ما ته افغانۍ راکړه، ځکه 1,00,000 افغانۍ ما ستا دپاره وټه کړې، تومن مې کړه او تا ته مې درکړې. دی وایي چې یا ما ته دې تومن راکړي، زه به تومن در کوم. وایي زه اوس د تومنو حق باندې لرم که د افغانیو؟ محترم وروره چې تا افغانۍ تومن کړي دي، بیا دې ده ته ورکړي دي، تومن دې ورکړي، نو ته اوس د تومنو حق باندې لرې، د افغانیو حق نه باندې لرې. والله اعلم محترم ورور حشمي بالصواب. صاحب پوښتنه کړې ده د نارینه یا ښځینه دپاره د سر ویښتان په تور یا ژړ یا بل رنګ باندې رنګول څه رقم دي؟ محترم هاشمي صاحب ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې د نارینه و ښځینه و دواړو دپاره ما سوا د تور رنګ څخه، د خالص تور رنګ څخه نور ټول رنګونه کارول جایز، بلکې کار ثواب دی. هغه که ژړ رنګ دی، که خرمایي رنګ دی، که سور رنګ دی، که هر رقم رنګ دی، خو خالص تور رنګ چې دی هغه حرام دی او مخلوط رنګ پروا نه لري. د تور سره چې سور ګډ سي او خرمایي رنګ پیدا کی، دا پروا نه لري. ژړ رنګ پروا نه لري، نور رنګونه پروا نه لري. والله اعلم بالصواب. محترم ورور ملا محمد صفی الله د لشکرګاه اوسیدونکي پوښتنه کړې ده، وایي که یو امام مسافر او مقتدیان ټول مقیم وي، په مقتدیانو کې قاریان او ملایان هم وي، خو بیا هم مسافر مخته سي، نو د دغه مقیمو مقتدیانو اقتدا په مسافر امام پسې صحت لري که یا؟ محترم وروره اقتدا یې پسې صحیح ده، خو ښه طریقه دا ده چې مقیم امام مخته سي، مسافر شاته ودرېږي. خو که مسافر مخکې سو بیا هم د ټولو لمونځ صحیح دی. والله اعلم. یو محترم ورور چې د مساکله اوسیدونکی دی پوښتنه یې کړې ده، وایي څوک چې مځکه په اجاره باندې ونیسي نو د ټولې رشې زکات به ورکوي، او که چا کومه ده ته په ګټه کې پاته کېږي غنم، د هغو زکات به ورکوي. محترمه وروره راشه چې واخیستل د ټولې رشې زکات به ورکوي، یوازې د ګټې زکات نه دی بلکې د ټولې رشې زکات به ورکوي. والله اعلم بالصواب.